وی دا سوای وی ته عمر ته خیری کوي رضی الله تعالی وی او کنه وی ولې وی دې چې د کمې ورځې نه خلیفه شوی مال یې سره کړي دي زما څه حق نشته ما ته څه حواله کړي دي زه یې نه معاف کوم. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وی داسې ښکلی ده اوس دواړه لګیا دي خبرې کوي ورته وی که هغه ته پته نه نو بیا ملګرو دا ویډیو د الله د رضا لپاره لایک کړئ کمنټ وکړئ چینل سبسکرایب کړئ ته پته لګي چې دلته یو بوډۍ ده وږې ده او په ما یې حق دی وی ښه د مشرق او په مغرب حکومت کې او زما د خیمې نه او زما نه ځان نه خبرې دا عذر نه دی زما خیمې ته به راځي او زما نه به ځان خبرې په مشرق او په مغرب حکومت کې او ما نه ځان نه خبرې. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وی زه چې تعالی ستا څو روپۍ کېږي چې زه درکړم ته عمر معاف کړي رضی الله تعالی عنہ وی چې هغه معاف کړي نو دا بوډۍ ورته وی ما پورې خندنې مه کوه ما سره مذاق مه کوه وی نه مذاق نه کوم کنه تا د عمر رضی الله تعالی عنہ سره ستا حق تړلی دی د 100 روپو دی زه تعالی هغه حق درکړم هغه به معاف کړي. دی دا خبرې کې ودی کې علی رضی الله تعالی عنہ عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ راله چې رالو وی السلام علیک یا امیر المؤمنین ای امیر المؤمنین پتا دی سلام بس د بوډۍ کیفیت بدل شو چې دا خو امیر المؤمنین ولاړ دی دا خو عمر ولاړ دی. بوډۍ ورته وی ما معاف کا ما سختی خبرې کړې دي تا سره ما ته څه پته وه چې دا هغه عمر دی چې نبی علیه السلام وی چې که ما نه پس پیغمبر وی نو عمر به پیغمبر ما معاف که وی نه خبرې کوو ستا د ما سره حق تړلی خبره به صفا کوو وی څومره حق درکړم درته چې ما معاف کړي حساب یې کوو وی 25 دینار راکړه 25 دینار راله راکړه وی بالکل ټیک ده 25 دینار یې ورکړه وی زه دې معاف کړم د الله په عدالت کې خو به په ما مقدمه نه درج کوي نه معاف کړی به علی رضی الله تعالی عنہ ته عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته وی راشه گواه شي چې زه دې بوډۍ معاف کړم او ما دې له حق ورکړو بس دې بوډۍ سره مې معامله کلیر شول چې کلیر شوله وی کاغذ نشته دی کاغذ یې کوتو نو حضرت کاغذ دلته کم دی وی زه دا لیکم ځان سره دا فیصله لیکم ځان سره وی نه کاغذ نشته دی وی ښه چې داسې یې کړه که نه نو په کمیس خو یې پیوندونه لګېدلي نو یوه ټوټه د کمیس نه لر کړله ښه وی راوړی په هغې کمیس په ټوټه باندې لیکل شروع کړو څه لیکل کوي وی عمر چې د کمې ورځې نه خلیفه جوړ شوی د هغې بوډۍ له طرفه لیکل کوي زما پې څومره حق و ما له هغه بدله راکړله ما عمر معاف کو او دا دوه پې ګواهان دي چې زه به د الله په عدالت کې په ده مقدمه نه درج کوم بس اقب کمیس ټوټه یې راوړله خپل بچي له یې ورکړلی وی بچیا چې وفات شمه وی دې سره به څه کومه بابا وی بچیا چې وفات شمه او ما له کفن راکړي زم صحابه څه وړي د ځان سره فکر ورسره چې کفن راکړي نو چلته څه وسمه نو وی بچیا چې کفن راکړي نو دا رقعه به راته کفن د لاندې دلته کېږدي ده دا به ما سره پرته وی بابا په دې به څه کوي وی بچیا دا به زما په کفن کې وګرځئ او زه چې د الله سره ملاقات کوم نو دا به راسره انشاءالله دا به زه د الله مخې ته چې د دې بوډۍ سره زما فیصله شوې ده دې زه معاف کړی یم او زما او د دې فیصله واره شوې هسې نه چې دا بوډۍ د الله په دربار کې په ما باندې مقدمه درج کړي.